سلامونه دوستانو، په دې ویډیو کې په دې سره خبرې کوو چې د انسجامو د مدیریت په نتیجه کې دوهم کار چې ترسره کیږي هغه څه شی دی. بدون د شک څخه دوهم کار چې ترسره کیږي د پروژې د مدیریت پلان رامنځته کیږي. دا هغه نقشه ده چې د پروژې په شروع کې رامنځته او د پروژې تر پای پورې تر اصلاح او تطبیق لاندې نیول کیږي. د یادونې وړ دی چې د دغې پلان د ایجاد لپاره د پروژې څخه مخکې چې کوم کارونه ترسره کیږي هغه اسناد استفاده کیږي او همدارنګه د پروژې چارتر د انپوت په توګه استفاده کیږي او همدارنګه د پروژې د پاره په اداره کې چې کومې پالیسیګانې لري هغه کارول کیږي. بیا په اداره کې د شته وسایلو څخه استفاده کیږي او په نتیجه کې دغه پلان د پروژې د مدیر لخوا رامنځته او خامخا د پروژې نورې لوري هم د دغې سند په ایجاد کې خپل تر حده پورې رول لوبوي. اما په مجموع کې د دغې سند د ایجاد لپاره یعنی د پروژې د مدیریت د پلان د ایجاد لپاره هغه نهایی او عمومي مسؤلیت چې لري هغه د پروژې مدیر یا پروجیکټ منیجر دی.